بسم الله الرحمن الرحيم ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام چال بغروی دولت ممت ایمان غردے دینو ندیر دی ممت دند پاک سبحان غردے پہر عاشقا لگی خوگی دخپل اشنا خبری مسلمان لگی خوگی دیو اللہ خبری چیزاری دل بد قرآن حق کسان سشو
فخدے و رسول چومین حغنی کان سشو دران دران چی پجرگو کی خکارے دل گلنا حغ دورانی سمون کی مشران سشو چد چڑی لاندی پلار تویل پروا مکوا د اسماعیل پشان منن کی د فرمان سشو چد چڑی لاندی پلار تویل پروا مکوا د اسماعیل پشان منن کی د فرمان سشو یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي شوق سر درود شریف سو جواب رکھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي دار سر شوق سروي وصلى الله على النبي الأمي 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 واجب القدر حضرات علماء کرام و طلباء عظام او د جامعہ محمدیہ زنگل نہر عاشقانو خادمانو محبت لرونکو عوام و خواصو درانو با عزتا با وقارا با تقوادارا مومنانو ملمنو زبردستاسو سے شکریہ ادا کم خو رب العالمین دی تاسو تا جدی لوی قربانی چتاسی دلکی مروت غندک علاقینا تاسی زنگلی ترازی روٹی پلارا خرچ پلارا یوی منی او محبت دل ترا ارسولی درینا دلکی مروتنا پشاورنا زمونگا دا درگینا باز ملگری او دا دی طول تعلق تقریبا دا دی بیاناتو پا ذریعہ باندے چکم نیٹ باندے یا پنورو سی زنو باندے نو عزیزانو زپا یو خبر دیر زیاد خوشحالا شم اگا خبر دادا چیزا دا اللہ بندیم او رب العالمین ہوئی وخلق الانسان ضعیفا دی انسان فطرت کی ضعف تے نزپا دیر خوشحالیم چی زمان بیانات یوازی عوام تے استفادہ نہ کی بلکہ علماء کرامم اوری او اوی زمان تصحیح کی اللہ دی دول علماء پجوان کی خیر و برکت واچے
عزیزانو ما د سورې زمر سو آیتونه آخری تلاوت کړل. دې کې الله رب العالمین د دوه جماعتونو ذکر کړي. یو ډله هغه خاوندان د جهنم دي، موږ او تاسو دې الله نجات را نصیب کړي. او بل ډله د مؤمنانو ده. یو ډله ته رب العالمین فرمایي چې زئی ډلې ډلې تاسو له د جهنم دروازې کولاو دي. مؤمنانو ته وایي زئی ډلې ډلې تاسو له د جنت دروازې کولاوي. کافرانو ته الله وایي الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، ولی تاسو ته نو راغلی زما پیغمبران، هغوی تاسو ته زما آیتونه لوستلیو، د دې ورځې د ملاقات خبرې درکړو. نو دوی ټول به وایي قالو بلا، او ربا مونږ له دا خبر راکړی شوی او مونږ د دې نه انکار نه کوو. قالو بلا، او خدایه ستا چې کومې وعدې مونږ سره کړې وي نو هغه رښتیا دي، حق دي، دروغ نه دي. بیا به الله جل جلاله دوی ته وفرمایي اوس ننوځئ جهنم ته، او دا ځای د متکبرینو خلقو دی، همیشه پکې اوسېږي او ډېر بد ځای دی. الله دې موږ او تاسو دې نه بچ وساتي. ورپسې آیات کریمه کې الله فرمایي وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. الله مو دغه دویمه ډله کې راولي ان شاء الله. زمونږ دا تقریر موضوع او عنوان هم داو، ځکه اکثر مرګري وي مولوي صاحب تاسو د زکات متعلق اړو ذکر ونکو. نظام چې الحمدلله زما چې څومره تعلق دی او څومره ماته مرګري راځي، زه په دې خپل ناچیز ګمان سره وایم چې زما دا مقتدیان او زما متعلقین چې څومره لري لري ځای راځي، قسم دې د زکات حساب نه چې کوم ور باندې فرض دا غي نه زیات ور کوي ټول وي الحمدلله. نو د مانزه خبره فضائل هغه چا ته بیانول پکاري چې منزل ناراضي. نو الحمدلله د زکات فضائل او مسائل هغه چا ته بیانول پکاري چې هغه د زکات د مسائل نه خبر نه. نو الحمدلله ټول خبري او هر یو مرګره کوشش دا کوي چې زکات پټیم باندې وباسي، د رب العالمین فریضه ادا کړي. خدای دې موږ ټول له توفیق را نصیب کړي. نو نن دا 200 ورځې کېږي بار ملکونه پته لګي نه چې دا سیس خدا سے او سیس دا برابر چې یو بل ته میسج کړي که سم معاملې برابر کړي. یو څو نه دا خبر راغی چې مولوی صاحب تاسو هر جمعه باندې بلکې موږ تاسو بیانات تقریبا 150 نه زیات اوریدل، خو تاسو د زنانو د انصارو د مهاجرینو د زنانو ذکر کوي. او زمونږ یو شک دی چې زنانو جهاد کې کله برخه اخیسته کنه، په یو زنانه باندې د جهاد څخه زخمونه لګېدلي کنه، او زنانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې صرف چاندا ورکړي او کنه د ځان د نفس قرباني مور کړي. نو ودادت یو درخواست کو چې د روزې نه وړاندې موږ لا خاص زنانو خبره وکړه. او یو ملګری خو پکې داسې زما غوندې لکه داسې برابر هغه ویل مولوي صاحب ورې ما ته مې کور ولاویل چې مولوي صاحب ته ووایه چې زمونږ در باندې اعتراض دی، سړو نه مو چانده ډېره درکړې، خو مونږ کله مایوسې شو چې زمونږ اړو ذکر نشته دی صحابیاتو کې، زمونږ زنانو چا داسې کارنامه نه ده کړې چې دې په منبر باندې بیان. نو الله رب العالمین دی زمون په اکابر دیوبند باندې ډېر رحمتونه را نازل کړي. سم امین منور غالبا خپش ور باندې الله دې زمون په اکابر دیوبند باندې رحمتونه را نازل کړي. د علماء دیوبند ایو داسې مصنفین دي، دا داسې علما دي چې قسم دې چې قلم پورته کړي الله پاک قلم ته ډېر لوی عزت ور کړي.
کله تقریر میدان تراغلی نو الله ډېر لوی عزت ورکړي. خدای پاک دې زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب وکړي. بهر حال دا کنز العمال البدايه والنهايه او ورسره حیات الصحابه. عزیزانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دور او زمانہ کې سړون قرباني ورکړي، ډېر حیثیت ورکړي. زنانو قرباني دی ورکړي. د زنانو تاریخ محفوظ دی، د سړو تاریخ محفوظ دی. او د ماشومان تاسو له ما واقعا بیان کړو چې ماشومان عالیشان قرباني نه ورکړي. سور لس کاله سو عمرې او یو ماشوم ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې چراغه وې دا توره والا او په دې باندې پلار نصر ورځو اغاړو یې سار نو شومنډه کړه. نبی علیہ السلام ورته راشه د خدای بنده ته غلاره وې او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد خلی مبارک نه خبر را اوځ او مونږ یې ساریو. دا کومه خبره ته چې ورځه په نو بیا مونږ بزان نه یو، نه د مال پروا ساتو، نه د جان پروا ساتو، نه د پلار او مور پروا ساتو. ما تاسو ته دا خبره کړې و چې د نبی علیہ السلام صحابه اسی ورته خدای پاک لیبل نه لګولې رضی الله عنهم ورضوا عنه. کله کله دنیا کې یو څوک چاته انعام ورکی، یو اعزاز ورکی د حکومت په سطح باندې، سټیم هغه د حکومت د قانون نافرمانیو کې هغه ټول رتبت نه واپس واخلي. الله چې چاته ګل لګولې قیامت پورې به ګل وي ان شاء الله. او هغه نه دي مگر صحابه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه د خپل ورور ډیر ممنون مشکور یم. دوی زمونږه بیانات دنیا ګډ ته لګیا دي رسیا او دا درخواست ته کوم ورونو زه انسانم او انسان نه خطا کیږي. زمونږ بیان کې څوګم غلطی نه نسی نو دا وی دي زمونږ اصلاح کې مونږ چا باندې مراد نه کوو، خامخا انسانان مونږه. یو ځلې مولانا یعقوب رحمت الله علیه تقریر کولو، تقریر کې ویل چې الله رب العالمین منځ فرض کړي په کال کې 13 ورځې. یو ځلې ویل بیا ویل الکه ووري خدای پاک منځ فرض کړي په کال کې یو میش. شاګردان علماء ټول دا پته ولګي د رمضان لومبۍ جمعه ده، مقصد د شیخ د رمضان روجي دي خو خطا شو. مولانا صاحب تقریر خلاص کو یو شاګرد ورته راغی ویل حضرت تاسو داسې ویل چې مونږه او څو ځله تکرار کړ چې په کال کې الله رب العالمین 10 منځونه په انسانانو باندې فرض کړي او دې نه بچي ما خدا سي نه دی ویلي. بس هغه پوښ حضرت جی تاسو نه خبره لاړه. مولانا یعقوب رحمت الله علیه بار بار دا خبره کوله چې زه انسانم، زما د بابا آدم علیه السلام نه یره ونشوا. الله فرمای ولم نجد له عزما، د ادم غره قصد اراده نه و چې قصدن خطاو کی خو فنسی آدم یره په الله راوست ولم نجد له عزما. نو موږ انسانانو خطا بکیږي، نو موږ ټول نه ممنون مشکور. موږ بچا باندې رد نه کو چل ناراض او رد په هغه چا سو کوي چې سو داغه نه په علم کې کبي نو مان ټول خلق په علم کې سیوا دي. زه او ناچیز ګناهګار بندای سورزي ژوند الله رب العالمین دی په دې منبر باندې هغه وینارا نصیب کی چې الله پر راضي شي او امت ته اوریدونکو ته زما د مرګ نه بعد او صدقه پاتې شي. زه مانو هیڅ نه دی کړی، نه می جهاد کو، نه می ذکر کو، نه می تلاوت د قران کریم کو، نه مو نوافل وکړل، نه مو درس او تدریس کو. او بس تاسو ماته ګوره خبره الله رب العالمین دې قبول او منظور او فرمایي. عزیزانو د احد په میدان باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شاته صحابه کرام ولاړو کو نو ولاړ جواب راکړ
سم جواب راکې ولاړو په نو ولاړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د نیمه لارې نه 300 کسان عبد الله ابن ابي ابن سلول روان کړ ځان سره بوتل د ځان سره بوتل ول مونږ jihad نکو زه خپل کار کوم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د زرو کسانو چې 300 ولا شي سو پات کیږي 200 کسان او د مشرکین مکه او تعداد صرف 700 هغه کسانو چې هغه په داسې اسونو راغلیو چې هغه کلم مقابله بیلل نه و وره دا هغه اسونو چې په اول صف کې جنگیدل بیا ورپسې د 900 اسونو یو داسې قافله وا چې هغه په ډونګه باندې جنگ کولو داسې تربیت ورکړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د احد په میدان کې زما مقصد سره بوزدار هغه بل طرف نه بیانوم ها دغه چې دا زماده دي ورونو دا ویو خواهش ته او خامخا زنانه ولم تسلیم له او دا زموږ د جامعه قسم دې زموږ د مدرسې کې زیات تعاون زنانه وکړي الحمدلله زموږ په دې مدرسې کې زیات تعاون زنانه ابل ورځ مټه کې دارالعلوم مصباح الاسلام کې زموږ د استاد رحمه الله ډیر ولی کامل داغي مدرسه نور لوی مدرسې دي زمونږه آلتا خخو بزرگان نو هغه مدرسه کې ما یو چاندې اعلان یو کس راغی یو ماته مولوی سے پلاله زنانه روانه او استاد سے بیان دعای ووري دا چاندې راکړې مال دې صادر کې ورته ورواچوي چې دې مدرسې چاندې قسم دې زنانه او چې خبري ووري هغه لا د اخلاص او د تعاون مظاهره کوي مونږ چې مدرسې د پارسمه کې اعلان وکړو 14,80,000 پدې کې د زنانه او سونا جمع شي ټول الحمدلله یعنی د سړو سره تقریبا نیمایي هغه کړي او چې بیا کله او تاسو زنانه ور لګل چې هغه دلته اکثر نشته نو عزیزانو زنانه وتا تسلی ورکاو چې تاسو قربانې نه ورکړې په هغه زمانہ کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سوګ چې ما سره شوق سره وای کنه نو خو په خو دې را سره زر زر په حرمینو کې یوځي او چې سوګ ورو وای هغه د 2 کال بعد را سره یوځي شي په دې مامین وای د خدای بزرګان نو د نبی علیہ السلام درود په شوق سره وای ښا ګور تاسو نه زبر ناره نه غواړم زما اکثر دا دوه ناری وي علماء دیوبند میں خوخ کی چسوگی علماء دیوبند میں امداد زندہ باد او زندہ باد دیا الحمدللہ قیمت پوری با زندہ باد انشاءاللہ او یوم دا نبی علیہ السلام نم مبارک چو اخلم نظر میں خپل پسینہ کی نپاتی کی کہ اگا بہر راوزی نستاس ظلونم بہر راو باسم دا با سسر راو باسی دا با دا نبی علیہ السلام پنم اوریدو سرا نٹولو اے صلی اللہ الحمدللہ نہیں پسی ہوئی الحمدللہ خدای استا فضل لے چپا دے جبا باندے دا محبوب دے درود توفیق دے راکو دا خو استا فضل دے اللہ دا اللہ فضل دے کنا دے مولانا تانوی بابا رحمت اللہ علیہ تا حکیم الامہ ہوئی لوی شان اللہ ورکڑے حکیم الامہ ورتا ہوئی او یقینا حکیم الامہ دے یو ذلی روانو پلار باندے یو معشوم خلینا و قتل آواز کئی معشوم وصلی اللہ علی النبی الامی ہوئی وصلی اللہ علی النبی الامی تانوی بابا رحمت اللہ علیہ میخ روانہ کڑی میخ ادرولا ورطوی اے بچڑیاں یو زلدا ترانه بیا ولګوا چې زی په غوګونو باندې ورما ماشوم ته خیل داراغ تانوی بابا خود علماء او استاد دې اسنه چې مان کوتاهی شوی مانا به ادب شوی ماشوم منډکړه تانوی بابا می خبره خودلا ماشوم پسې ور روان شو معصوم تی په دروازه باندې دنن لاړلو تانوی بابا بار ناس دی الله اکبر زم اے دیو بندے نو والله العظیم چې څوک دیو بندي وي دا عاشق رسول وي دا عاشق رسول وي ښا دیو بندي وي دا عاشق رسول وي دی باندې د نبی علیہ السلام نوم داسې لګي چې د تویل نشم بس
تانوی بابا ناس دی د ماشوم پلار راغې د بهر نه روان دی و تانوی بابا په خورو کې لت لګولې دی بابا څنګه ناس دی بابا ورته فرمایي وی په دې دروازه باندې یو ماشوم در نشوي دی هغه ماشوم ته انتظار کې ناس دی ما اے بابا دا خو زما کور دی اے تانوی بابا زبتا تا کټ راو باسما دې ماشوم څه ګناه کړی دا چې سزا ورکما ورته وی نه 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 تانوی بابا د خپل سر نه صادر راښکته کړلو ورته وی اے بچوړیا دا صادر دی زوی ته ورکا او ورته وایا چې بار نه راوځي خیر دې د دروازې نه دننه یو ترانه ولګوا سبحان الله لاړو بچی ته وی اے بابا جانا څنګه کو سراللې بچي کو کوش ورته وی اے بچوړیا تا ته پته صدا روانه کتب خانه دی دروازه کې ناس دادا اے بچی زر زر راشان حکیم الامه تانوی بابا می بار ناس دی و بچی زر زر راشا بچي ورته وی مانا بے ادبی شوی دا اسینه چې ما الفاظ ستا کړي ورته وی بچی راشا تانوی بابا بهر ناس دی بے ورته چې کوم ترانه دی ویلې بے ورته ولګوا اغه ما شمراغ تانوی بابا ملان دې زمکی تګوري او بچی ته وی اے بچی به ولګو ترانا بچي وی وصلی الله علی النبی الامی وصلی الله علی النبی الامی او بچیا صادروال او ته وی صادر راکې وی وی بس زمام صادر نشتا بدا خو خوش زما صادر نشتا ماشوم صادر ترخ کې ونیولو چلاړو دانوی بابا رحمت الله علیه سوچ وکړي راشه دې ماشوم ته پوسګه کور کې پي مېشته کنيشتا دانوی بابا مې خاصاتل خو دا زمون دا کابل دیوبند څومره علما چې دا ټول درویشان دي دوی ته صرف او صرف الله پړ کې یو محبوبیت اچولې چې هغه د دې مخلوق خدمت په کوم انداز سره منغو او دا خبره ز بار بار کوم دا حدیث بن نعمت چې زمون علما ان شاء الله هر میدان ته دانګلي نو په صداقت ور دانګلي دا مقصد نه وي چې زه دې پکې خاوند منصب شم او مال د عزت جاه او جلال ملوي دا جاه او جلال خو عارضی چیز ده نن وی سبا نه وي تانوی بابا رحمت الله علیه کور ته می خبوت لا او بي ته وي زر می خراول وشاله می خراول وشاله او عزیزانو داغه ټک لوخه د کوی ور روان کړي تانوی بابا رحمت الله علیه دروازې تراغه به دروازه وټکول نو ماشوم خو یې ختم کو منډه راغی ورته وی بار سو ګولاړي وی ز حکیم الامه تانوی بابا دا کوم یو هغه وی ز اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ما سوګي ما ټول وی سوګي ما دا نوم در باندې علم اشرف علی تانوی رحمت الله علیه د قبرنا سلوی خرز بادم خوشبوئی روانه وا هغه سره چې د قبر نه سلوی خرز بادم خوشبوئی روانه وا دا هغه سره درته خیر نمیات کې قیامت کې به ان شاء الله دا علما کلک د لمونو نه نیسو ان شاء الله ځانو به جنت ترسو ها حکیم الامه تانوی بابا رحمت الله علیه روان دي بچیا دا پای مې راوړي او دا پای ځان سره کور ته دننه کا هغه ورته وی حضرت پای همون ګرشته دی بچیا څه شه دی خوښ دی بابا مې له قجوري راوړه مونږ راو په ډېر دي قجوري راوړه تانوی بابا رحمت الله علیه چې وکړه جب کې وسره 10 روپۍ مله سیف الله هغه قجور په خرڅ کړي بازار کې باغی قجوري واغسته چا ورته ول چې تروانه وي او عاشق رسول می پیدا کړي یو وړوکه معصوم دی او داغي تخله باندې ترانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د درود پرته ده په ما ډېر زیات ګران دی راغي بچی ده ورورم نو عزیزانو غرض می داده چې تانوی بابا رحمت الله علیه په شان ته خلق د درود شریف په ترانه باندې درې ځلې کوسي تزي راځي موږ او تاسو ته
خدای ډېر لوی انعام را کړی. یاد ساتئ هر یو عمل کې د ریا امکان راځي خو په درود شریف کې د ریا امکان نه راځي. نه راځي ریا په درود کې نه راځي. څومره چې درنه وس کېږي کور کې زنانه تاسو ټول وایي انشاءالله. غرض مې دا د احد میدان مدینه منوره کې الله دې موږ تاسو ټول مدینه منوره ته بار 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 بوتللې. خدای مو دې ژوند دا سلسله نه ختمي. دې کې دې الله انقطاع نه راولي. دې کې دې الله فصل نه راولي. دا دې الله قائم او دائم وساتي. څوک به یورپ غواړي، څوک به امریکا غواړي، څوک به برتانیه غواړي. الله مونږ در نستا کور او استاد محبوب روزه غواړو. خدای بار بار را نصیب په دې باندې بیا دې حسد ګورو تاسو غوسه ورځي. یو ځل چا ته خبره کوله مطلب هم تاسو په دې خود باندې والو و یا راځي هغه ته اوسه چې مولوی صاحب دا بار بار حجونو تتل خکار ما ته نخکاری په کار دا پیسې سړی مدرسه کې ولګي جمعات کې ولګي نو بس ځکه چې ماره ماما خبر هم دا ما تا اورې خوې لوري ما تا تا وینګوري واورې ته او بس ما ول زه خیر دې استاد دې زړه بلاس کو ووسی نو بیا بل ته وی چې اځه لکه زماوي دا خپل ذهن دا وي چې بار بار حج ته تلو را خدای دې سړی پیسې د خوده په لار کې ولګي او په جمعات کې ولګي مدرسه کې ولګي ما دا شل دا سره ما پورې ځان ورور د صفا او پاتا مګي را مګي ما ول دا څه چل دي چې ما کله رب ته ویل مال رب مال مدرسې ته زیرا کا نو معلومات نه درې کاله وخت او ما ته شپږ مرلې د پاسه یو جریب را کو به نور د سوال کو مال رب مال دازه آباد کا نو هغه آبادی چې نور مدارسو کې او نور مساجدو کې لس کاله کېږي ما ته الله په نه میاشتو کې را نصیب کړه او مال حج باندې زه د مدرسې په پیسو نه یم تللی زما په حج باندې زه چې ابتدا کې چالې غلې والله العظیم هغه ته ما ویلو مال وروره که د زکات پیسو باندې ملېږي نو مال حج سے په ما زکات نه کېږي او د زکات پیسو باندې حج نه کېږي هغه ویل نه رمبه حج میں داسې کړي دویم حج را باندې الله داسې کړي چې دومره مخلص او کامل مؤمن لګلم چې زما د وجه نه تقریبا 50 علماء ته داخله وکړه 50 علماء او الله رب العزت ورته د هغه حجونو په عوض کې د دوه جهان خوشحالي ورنصیب 2009 سلسله شروع شو هر کال چې راغله څوک راغله او داخله کړي څنګه زمون مرګره والله دې خوشاله کی سره دستاسي اول څنګه چل بای دا 5,09,000 روپۍ داخله ده نه غمرګری ول چې دا ټولي بازار بس مولوی صاحب ته معاف کوم دغه پیسې نه لاله نو هغه هغه مال حج د پاره عمر ته جمع کړي نو عزیزانو دا باز خلک اصلي بدی دي هغه ته دی خدای یورپ ته ورسې موږ د خدای مدینه منوره ته ورسې دا به یورپ خوخي ورنه چې څوک د الله نه مدینه منوره غواړي حسن بصری با هر کال حج تراتلو یو ځل په لار یو زنانه ورته راغله ورته ویلې حضرت زما بیماری د عذر په دي او زه خبر شوم چې ته حج ته ځې نو دا د حج خرچه ما ته راکړه زما ضرورت دی حسن بصری رحمت الله علیه ورته دا خو نه خپل خبره ټولې پیسې راوغسته وخت یې ورکړ چې ورکړې حسن بصری رحمت الله علیه ورته وی ستاسو ضرورت دی وایي چې زما یو غلام هغه وفات شو زما سمال او مالم لاړو ورک شو پته اون لګیدله ور دې خو تعالی د غلام ضرورت دی په دې پیسو بدل کړي والم او دا به تاسو سره حسن بصری روان دي حج ته د خځې غلامي اختیار کړله ګډه بيزي ورته واغستلې شپه نبی عليه السلام ورته خوب تراغه ورته بچي ته خو ایثار شو رانغلې ته خو بچي رانغلې واقعي خوب کې ورته بیان د سردار کونین ورته وای راځه غي ته الله د لسو ګډو د لسو بيزو تنظیم کړي یو ورته الله غلام ورکی او تر راځه زما روزل ځان را ورسوا ستا په انتظار کې الله جل جلاله چې غواړي به داسې غواړي نو دا رخه نه کو په یو بل باندې خدای دې تاسو موږ ټول بار بار بوتلې خو په حلال مال باندې او څو چې موږ بوزي نو خدایا ته چې ارجاله دولت ورکې خو ته ورکې الله چې دا موږ سره دومره مینه کوي الله دې خپل کور د برکت ورکا ډېر حلال دولت ور نصیب کې الله چې په حلال کې ولګي عزیزانو د احد په میدان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې حمله راغله نو واقعا ما بیان کړی صرف دا زنانه خبره ده تاسو
یو زنانه دا غي نامه ده ام عمار رضی الله تعالی عنها. دا د عمار مور دی راغله خپل نامه ده نصیبه بنت کعب رضی الله تعالی عنها. دی وې د احد ورځ وه او ما مشک د اوبو ډکړی و روانو. د دوی کور هغه وخت کې د احد سره نږدې و. هغه چا چې درخواست کړی انشاءالله اوس واوري د زنانه قرباني واقعه څوک بیانوي؟ حضرت سعید ابي زید انصاری رضی الله تعالی عنہ دا واقعه بیانوي. واقعه چا راغسته البدایه والنهایه راغسته. فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذات باندې صحابیت کومې قربانۍ ورکړي. نو دا واقعه به څوک بیانوي؟ ام سعد بنت سعد رضی الله تعالی عنها بیانوي. څوک بیانوي؟ ام سعد بنت سعد. د زوی نامه سعد وا، د پلار نامه سعد وا، انصاریه ده. دا واقعه بیانوي. د چا واقعه بیانوي؟ د ام عمار. څنګه بیانوي؟ ام عمار ته وایي اے د عمار مورې اے نصیبه بنت کعب ستا په دې اوږه کې ډېر جوړ زخم دی. تاسې لاس چې پې ووالو ډېر جوړ زخم یې لاس ته راغی. دومره کنده پکې جوړه شوې وه لکه بلکل لکه لختې پکې ووهلې شي. اے ام عمار رضی الله تعالی عنها ما داسې زخم د چا اوږه کې لیدلی نه دی، دومره غټ لختې مو لیدلی نه دی. اے ام عماره اے د کعب لوري بیا ورته وی اے د سرور لوري اے د سرور اے د سرور لوري دا الفاظ دي دا البدايه والنهايه. اے د سرور لوري ما داسې زخم د چا په اوږو کې لیدلی نه دی، ما ته واقعه بیان کا. ام عمار مې ورته وفرمایل وایي د احد میدان ورځ وه، ما مشران سره روان کړو غاړي ته می پروتو. ما ولیدل د جنگ په میدان کې سرداری کولې نو صحابه کرام مالی غنیمتونه را جمع کول. صحابه کرام خوشحال دي، زکه به خوشحالو. 21 کافران مردار شویو. سو 21 کافران جهنم ته تللیو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام انتہائی خوشحال دي. مالی غنیمت باندې صحابه کرام اختشلو. په جبل روما باندې صحابه کې ناس صحابه ناس دي. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ د 500 کسانو امیر دے. نبی علیہ السلام ورته فرمایل تاسو به مرچن پرې دی، تاسو به مرچی نه راکته کېږئ نه. لیکن 40 صحابه کرام د احد میدان ته رالل. د احد میدان کې مال غنیمت باندې شروع شولا. دے دوران کی خالد ابن ولید د مشرکانو جرنیل دے ایمان لرا وړې نه دے. 330 کسانی په جبل روما باندې راوخې جول او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لصحابه کرام په دې مورچه کې شهیدان شو. خالد ابن ولید بر ولاد غشولی جنگ د احد میدان لاندې د غشو لاندې صحابه کرام رالل. حتی تر دې پورې ام عمار فرمائی ما چ اولیدل نو سرداری کونین می په نظر رانغه. ما مشک غرزولو په منډه رالما تور ملاس کی ونیولا. اے د دنیا زنانو سمرا جتا سی بیان اورے اورے واللہ العظیم مومنہ زنانا کاملہ زنانا ام عمار تگورا ما مشک غرزولو کور نبی سورا رواغستا احد میدان تراغ لما وی خلق ولی چی جناب رسول اللہ شہید دے. ما تا پتنوا زپ منڈبان لاڑما. صحابہ کرام دمرا جذبات واغستی دی چی یو بلتا گورینا منڈی جوڑی دی غبار جوڑ دے سرداری کونن پا نظر رانگے. یو ما چانا تپوسو کو
سډیر کسان یو کس ته ولاړ دي ما ته ویل دا چې پروت دی جناب رسول الله دی ام عمار وی پزان پویا نشوم په منډه راغلم لپته مې راواغستله او د ام عمار مور وی ما چې کله د عمار مور وی لپټه د هغې په مخ باندې وامه د هغې وریځې مې ښکاره کړلې تندی مې د ګرد غبار نه پاکو ما ویل نه 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 دا خو مصعب ابن عمیر دی او زما آقا ماته ښایي جناب رسول الله چېرته دی چا راته ویل هغې ځای کې خلک ولاړ دي ګورم دې طرف ته صحابه کرام ولاړ دي دې طرف ته صحابه کرام ولاړ دي جناب رسول الله مې منځ کې ولاړ ما چې ولیدله د سردار کونین د خولې مبارکې نه وینه روانه ده دې خوا نه ګورما ابن قیما دا یو کافر دی را منډې وخي او आवाज کوي ماتا محمد رسول الله وخایې ټول وی صلی الله دا بدبخت راغی را منډې وخي چغاو ناره لګوي زمان اخیری ورځ دا پیغمبر د مسلمانانو په قتلو ما دا مې لوی ارمان دی ما ته وخایې کوم ځای کې دی ام عمار ما تا دومره جذبه راله زه په ځان پویه نه شوم توره مې راوبغوله او دا کافر مې ووهلو لیکن د دې بدبخته په ذات باندې دوه زغرې وې ما چې لومبې ګزار ورکړلو دواړه زغرې چیتې شولې خو په مین باندې بیلې نه شوې دې بدبخته په ما باندې ګزار وکړو زما اوږی ووهله لیکن زه د خپل ځان په زخم پویه شوی نه ومه ما آواز وکړو د بدبخت انسانا والله العظیم ګران اخلاصي اسی په منډه باندې روان کو آج ولګولو ما په میدان کې د پیغمبر غلامانو پاسي د پیغمبر عاشقانو پاسي کافرانو باندې تزلزل راغې دې فرمای ام عمار وی چې کلمه دی خبيث باندې گزار لړکړلو دا خبيث په منډه لاړو منډه کړلې आवाज ولګولو راغلو مشرکین سره خزو داسې سبه غیرت د پیغمبر د امت داسې خزر راغللې چې په یو تورنا بلکې یو توري سره زما دواړه غری چې کوم دغه شان ډکړې چې بالکل داسې او قبل گزار را کړې ختموله مې په منډه لاړو خالد بن ولید ځان ورسولو ویو زنانه راغلی میدان احد ته او داسې جنگ شروع کړی چې د یو زنانه په لاس کې توره ده چې په کوم طرف ورشي په صلحو کافرانو کې ځان ته لاره برابروي دا مؤمنه مور د عمار رضی الله تعالی عنها دې په دې میدان کې کارنامه وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا ورته وکړه یو ځلې مال غنیمت د عمر فاروق رضی الله عنهما په دور کې راغی درې صادر راغلل او ډیر کلاو صادرونو باغی کې بیا یو ډیر ښکلی صادرو صحابه حکم وکړو چې یا امیر المؤمنین دا د عبد الله ابن عمر نکاح شوی ده د صفیه بنت عبید الله سره دا به هغې ته ورکو دا استاد انګور صادر دی ځکه ډومبې واده دی نوې کور ته راغلی ده الله اکبر عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي تاسې د دې صادر والا څه پیژنئ والله العظیم کنن زما په ځای باندې جناب محمد رسول الله هغه تشریف فرماوه هغې به تقسیم کړی ښه صادر راواغوستلو आवाज کوي اے دا صادر د نصیبه بنت کعب رضی الله تعالی عنها دی صادر چې راغی دی ام عمار ته ودرېدلو زوی ورته اے مورې امیر المؤمنین ستا دپاره صادر رالیږلی دی ام
عمار جواب تا گورا ورتوی امیر المؤمنین دوایا کما دو خود پا میدان باندے کما قربانی ورکڑے دا اے عمر ابن الخطاب ما دا صادر دا پارن دا ورکڑے زبد جنابی رسول اللہ صادر تا انتظار کو ما زبد اخبر آقا صادر تا انتظار کو اولا صادر دی زمان پکار نہ دے عزیزانو صفیہ بنت عبد المطلب غزوہ خندق باندے دا پیغمبر علیہ السلام ترور دا دا عبداللہ سے خور دا دا عبد المطلب سے بلور دا دا ابو طالب سے خور دا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع دا جدن لار شئی ندے لاستا گھٹ کے ادا سے دیوال لاتاو دے داوی نبی علیہ السلام دا ترور مبارک خبر دے اللہ نے مگا ہوتا سے ٹول بار بار بوت لے گی عزیزانو دا نبی علیہ السلام دے ترور تا گو رہی پیغمبر علیہ السلام صحابیات دا نبی علیہ السلام خاندان کمو زنانو چی دا ایمان اظہار کرے دا ہوئی بہادری تا گو رہا دا اگی زنانو خبر در تکوم چی پا میدانی جنگی کمی کارنامی کری دا بنو قریظو یو مخبر او یو شریر انسان راگے چکل دا احزاب غزوہ خندق مساجد سبعہ چی ورتوئی دے زبانی جنگ دا مسلمانانو دا مشرکانو تیرین دا میشن روانوی یہودو ایل دیخوانا با منگشو اخوانا با مشرکین مکہ شی پیغمبر و صحابہ بے ختم کو نظام با ختم شی مشرکین مکہ اسر اتحاد کو کلچ دوی پدیزے کلا ناس دی دا نبی علیہ السلام دا خاندان بی بیانے دا نبی علیہ السلام دا کور زنانا او پدے کے یو طرف تا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ناس دے صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا دا سے پدیوال جی سر اچت کو ویلی دل چه دا دا بنو قریظو یہودی راغلے او دا دا مسلمانانو حال احوال معلومی دا او زمن حال معلومی دا بدبختا زمن خبر اڑی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حسان دوئی اے حسانہ پاسا او دا دی خلاف گزارو کا سازشو کا چه دا دی زیر لارشی اگو ورده مانا خو تکلیف سے پاسے دینا شمخکاری مراتانا زبا سکو اگو خاص سکینا خپلی اخواتی خواقولی دل وی دا خیمی یو لرگے ولارو دا خیمی یو لرگے ولارو دا سے ڈانگ تا ملاس کو امیر آواغستو او غری دروازے تراغلم اللہ اکبر دا سے مین دی بیا تیرہ والغارو امت مسلمت الوی فریشانی دی عزیزانو دا زنانم موجودی دی خود احد پا میدان باندے تقریباً 300 تعداد کے زنانہ راغلے وے اگوی خپل مشرکانو تویل کتا سے پیغمبر قتل کو من بتا سے لغاری در کو من بستا سے مدح بیانو او من بتا سے سچکم دے زانون پا نکاحونو کی بغیر دا نکاحون در حبکو خدا سے پیغمبر قتل کی دا مشرکین مکہ و زنانا دید پر راغلے وے خدا پیغمبر زنانا و مکہ کارنامہ اکڑا نگا احزاب پا میدان کی میں صفیہ کو یشوا چکاتا خراب دا ورتوی اے حسانا رسول اللہ میں میدان کی دے دا احزاب پا میدان کی ولار دے مرچے کی خپلناس دے ندے علاج کو ماں لارگی تے علاج بار دروازی نراد پردے پسر را چولے دا آغا یہودی ناس دے مقصد دا دے چھ دروازہ باندے حرکتو کی او دا پیغمبر علیہ السلام دے بیبیانو او دا خاندان رسول بیدبیو کی لیکن رب العالمین دا صفیہ پشان دی مومنانی مجاہدینی برابری کڑی دی کلچ دیب زاند پار اخوا دی خوا گوری دروازی تے شاد دی مقصد دا دے جزان تلار پیدا کما صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈان پر دوارو لا سنو اچھتے او بیرا غرزی دا گئی سرتا آواز کی اللہ اکبر اوئی اللہ اکبر کلی چٹانگ ورباندی سر ترا رسیگی سر میں ہوئی نلاڑا بے ہوش پریوتلو بلگزار ورباندی صفیہ کئی چترین گزار ورباندیو کو تے نلاڑا ہوئی زم مردار شئی حسان توی حسان علار شا
دا تور مور او دا سجونه تن راواله زکه سما خور سره لاس لګیدل ټیک نه دي خو تلار شاګه ورته لاس چل دی چې ما ته عذر دی هغه الخا زما مال دی بلا ولګي خو زما چې کوم ارمان پوره شلو خو پوره چې مردار دی که مردار نه دی حسان رضی الله عنه مبارک وي زرا اوتلم درې دعاګانې حسان رضی الله عنه کړې وي صفیه رضی الله تعالی عنها ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر لاړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صفیه بنت عبد المطلب فرور دیو کارنامه وکړه چې یو لوی يهودي هغه ته سپېړه گزار ورکو مردار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالمبارک مشا الله رب العالمین بخصوص مسلمانانو د پاره د فتح دروازې کولاو کی یو زنانه ده انصاریه داغي نوم می ذهن نو وسو وتلو انسان له ما وړاندې چې کمزوري انصاریه زنانه را عمر رضی الله عنه ورته زکات پیسې ځان سره یوسا ته انتهایی غریب وي فقیر زکات پیسې یوسا تاسو له امرونو فقیرانو ته مالدار خلق سره دې لپاره تعلق مو جوړوي چې دې به ماته فایده راکړي دې لپاره تعلق جوړ کړه چې داغه ایمان کامل شي داغه ایمان کامل شي هغه انصاریه زنانو ته خبر راغی چې عمر رضی الله عنه استاد لپاره زکات بل کړي هغه ورته ویل عمر رضی الله عنه کوئی شوی نه دی غریب او مالدار نه پیژني ما ته عشق نبوي ملاو دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د خلی مبارکی او بمسکلی او هغه زما بدن ته داخلي شوی دی ما باندې کلم لګا نه راځي او بچو زما سینه رودلې هغه کلم فقر ته ولګا نه وای زما بچی کی قیامت پورې مروټي ونه خوري هغه له داسې غذا ملاو د چاغي مروټي د ضرورت نه راځي عمر رضی الله عنه ته خبر راغی چې خدا سي عمر رضی الله عنه مبارک زوی ځان سره عبد الله ابن عمر نو ستان ټیم د نو وخت تیار کړه دروازه وټکول انصاری زنانه دروازه ترالا ورته وسوکه ورتوي انا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه غلام جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ایمان غلام دروازه کې ولاړ دی اے د مومنانو مومنی کامل اے د نبی علیہ السلام په دعا باندې رنگ زه عمر راغله ما ته دعا وغواړه دعا غواړي اے عمر ابن الخطاب ورته وی مال دعا وکا چې رب العالمین راته ایمانی کامل را نصیب کی خزه ورته وی اے عمر ابن الخطاب ته چې کله د کور نه روان وي نو ما خوب لیدلو مال سرداری کونین وی بچی پاسا زکه زمان خر مبارک را روان دی زمان خر را روان دی پاسیگا او دعا در نغواړي هغه ته دعا وکا او هغه ته وای چې ته زما امت ته دعا وکا الله اکبر عمر رضی الله عنه ته وای یا امیر المؤمنین ته ما نه دعا غواړي خو رسول الله مبارک و چې ته وای زما امت ته بخنه دعا وکا نو عزیزانو غرض مې دا دی چې موږ او تاسو د زنانو ډېر قربانۍ دي هغه ما هو تقریبا دو واقعات بیان کړل قسم په خدای د مال خبر راغله مال لټه تور کړي او دا مال دی ګوره خبيث چیز دا در پوری کلا ځان دا مال نه مال خزا او منصب دا ځان خسته کې خدا درې وړه خسته نه دا یاد ساتي خزا کله کله سره په ګناه کې اخته په ظاهري مصنوي حسن باندې وغولي دا څه حسن نه دی چې سبا ور باندې بیماری راشي او حسن خراب شي او دا منصب څه منصب نه دی چې نن دی او سبا نه دی او یاد ساتي موږ او تاسو مسلمانان والحمدلله دا هر یو چیز مقابله وکړو ان شاء الله رب العالمین دې تاسو زموږ ټولو کامل ایمان نصیب وګرځي درخواست مرګورنا ماتا سمرګورو رابطه را سره کړي بار زینونه او هم دعاګانې غوښتي خدای ډېر ملګری راغلي دعا د پاره او زما سکل د مسجد نبوي او خاص ورور چې مسجد نبوي شریف کې ډېر زیات تقریبا سيونی مګنټا سره پاسه انت خبرې وکړي زما غرورم د عمر نه راغله نو دعا ورته وغواړي الله رب العالمین دې زما ټول دوستان خوشاله کړي دا په دې وجه چې زه د خپل قوم نه ډېر زیات خوشاله یم یقینا زه درته وایم زه د خپل ګوان نه خوشاله یم زما د ګوان
قسم دې داسې مشران شته چې زه هغوی ته په مخ سفیړه ورکوم بل مخ رانږدې کوي. الله داسې وخت نه راولي. او که د بار نه کوم ملګري راځي مېلمانونه هغوی اعتماد کوي، خو زه د اعتماد قابل نه یم ورونو، د اعتماد قابل نه یم، انتهایی کمزور یم. نورونو دا ښایسته خطبه ده او ډېره زمونږ استاسې د ښکلي پیغمبر د عاشقاتو د هغوی د بزرګانو د صحابه کرامو صحابیاتو ذکر وشو، د نبي علیه السلام د عاشقانو ذکر وشو. د دعا به غواړو مسجد نبوي شریف کې را سره ناست وو، ډېر ټایمه پورې په ګپو لګولو، خبرې مې اوس وکړلې. خو الحمدلله داسې د چا غیبتونه هم نه دي کړي، خدای هم د غیبت نه وساتي. بس د خپلې مدرسې او د هغوی خپل سوچ او فکر د هغوی سره خبرې شریک کړي، هغوی مونږ سره اوس په خطبه کې دي، دعا ورته وغواړئ. او نورو چا چې د رابطه کړې ده دعا یې غوښتې ده هغوی ته هم دعاګانې کوئ انشاءالله. تاسې مونږ ته دعا کوئ، موږ تاسې له دعا کوو. مدرسه ده دا به انشاءالله چلو د خیر سره خوښه مو ده، ټول به تعاون کوو انشاءالله. مونږ او تاسې به دې لپاره مه کوئ چې عبدالمتین خوشحاله شي، عبدالمتین باندې بلا وغورځوئ چې خدای خوشحاله شي. بس دغه سوچ وکړئ چې خدای ته راضي شي. او تاسو له موږ د مشورې ضرورت دی، درته موږ ته مشوره راکوئ. او تاسو څومره چې ناست یې نو زما شاګردان هغوی هم ناست، زما دوستان هغوی هم ناست، او زما مقتدیان هغوی هم ناست، متعلقین مې ناست. ستاسې د خدای په ذات قسم دی چې کوم عیب ما کې ګورئ ما ته وایي. بس زه ستاسې په عیب ویلو باندې نه خفه کېږم. عمر رضی الله عنه مبارک به خو دې نه بعد اعلان وکړو چې د چا ما چې کوم عیب لیدلی ما ته نه وایي صاحب قبر، اشاره به وکړه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. او به فرمایل وایي الله دې د دې د شفاعت نه محرومه کړي چې ما کې عیب ګوري ما ته نه وایي او بهر یې وایي. ما د خپل عیب بیان کوي. ورونو زه بنده د الله یم، زه عبدالله یم، زه بنده د الله یم، زه عبدالمتین یم، بنده د هغه ذات یم چې هغه ډېر قوت والا دی، ذوالقوة المتین. زه د هغه متین ذات بنده یم، نو که ما نه څه قسمه کوتاهي کېږي. زه د هر چا نه د ځان لپاره خیر غواړم. مدرسې ته مشوره راکوئ، موږ ته مشوره راکوئ. او یو خبره درته کوم ورونو، که زما په قیادت باندې د چا هم رضا نه وي، لس کسان دي وي چې مولوي صاحب بس مدرسه پرېږده، په خدای په ذات مې د قسم مدرسه درته پرېږدم، زه بل خوا ځم. هغه څیز هم نه کوم ګورئ چې کوم چې زه تاسې ته وایم چې زه ستاسې ټیکهدار یم. نه 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 ورونو، بس څومره د خدمت دی ما نه بیا الله اخلي، بیا به خدای بل نیک سړي نه واخلي. نو زه هغه فقیر یم چې دلته هم خوشحاله یم او په غر کې هم خوشحاله یم، دلته هم خوشحاله یم او د سیند په غاړه هم خوشحاله یم. د مشوره سره وخت تېرولو ډېره ښه ده، که د هغوی خپله لار او زما خپله لار. ځکه چې خدای به نه ناراضه کوو، خدای به رضا کوو. نو چې د خدای رضا په کوم ځای حاصلېږي هلته به حاصلو انشاءالله. خوښه مو ده؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. يا الله د أم عمار رضي الله تعالى عنها بشانت استغناء الله منکرا ولی تیز وای آمین. دغه دا आवाज خدای په دې خوشالي کې او شیطان ملامتي، شیطان تختی. یا الله د ام عمار بشانت استغناء منصب کی. یا الله د ام عمار رضی الله تعالی عنها بشانت عشق منصب کی. الله د ام عمار رضی الله تعالی عنها بشانت بہادری منصب کی. الله د صفیہ بنت عبد المطلب رضی الله تعالی عنها بشانت بہادری منصب کی. الله کریم خدایا هغه انصاریه چې عمر فاروق ورته زکات راوړي، زکات واپس کوي. یا الله دغه استغنا من کې راولي، الله زمون بچو کې راولي، الله زمون دوستانو کې راولي. خدای د دې قوم پیسې په مدرسه خرج کړي. یا الله زمون پیسې په مدرسه خرج کړي، الله زمون پیسې په دینی شعبو کې خرج کړي. الله چې تمون بیان تزو الله تعلیم بذات الصدور. او زما بیان اکثر مرګري اوري، قسم په خدای چې چیرته ځم دا مې مقصد نه چې زه د هغې ځان سره پیسې راوړم، مقصد مې دا وي چې دلته پیسې پرېږدم، علم پرېږدم، پیسې پرېږدم، دلته خلقو له د نبي علیه الصلاة والسلام اخلاق پرېږدم. دغه مې ایمان دی. یا الله دغه ایمان را نصیب کړي. الله د دې مدرسې معاونین زمونږ بعضې ملګري چې باید درته ذکر وکړو، مسجد نبوي شریف کې مونږ سره ډېر ملاقات او د هغې مشکل دی ډېر زیات دی، خو الله ته هېڅ هم نه دی.
ډیر زیات خو الله تا ډیر زیات خو الله تا یا رب یا ارحم الراحمین الله هغه مشکل خدایا ته د خپل خزانو نه پوره کړه یا الله زموږ د مدرسې یو کلک معاون دی او هغه ته سمو د وړاندې یو مشکل پیدا شو عمدا خلک دي چې د جامعې سره تعاون کوي دا مدرسې ته موږ موبایل کړي داغي والد صاحب شپږ سو بوري سمټ په یو دم باندې راولېګل لیکن هغه ته مشکل پیدا شو رب العالمین او دا سه مشکل چې باغی باندې غوټي شړ ورځې تیر شوی ما ته به حل نه وای چې مولوی صاحب ستا پریشانی ډېری دي چې موږ دا خبره مکو نو به ته پریشان شنو یا الله دا کوم صدمه چې ورته رسیدلې خدای دې مرګرو سره سره د خپل خزانو الله په لکونو بدلی ورنصیب الله کریم خدای دې مدرسې معاونین اراکین زنانه او مردانه الله دې جامعې سره مینه کوي بالخصوص زمونږ د مدرسې د زنانو انتهایی داسې قرباني روانه کړې ده چې یو لویه قرباني دا ده چې هغوی موږ سره په غربت کې وخت تېروي هغه زنانه تنخوا موږ نه ده غوښتې هغې زنانه موږ نه اکثر کتابونه نه دي غوښتي قسم دی داسې سبق وایي چې هغه زمونږ بچیان دي د هغوی ټبرونه دي نو هغه هلکان نو دومره خوشحاله یم چې هغوی زنانه راځي دلته سبق وایي تقریبا 3 درجو پورې د زنانو درسونه رب العالمین دا جاری او ساری وساتي رب العالمین زموږ د مدرسې د الکانو لپاره یا الله د غیب مناسبات مهیا کړي او زموږ د عوامو ترجمه شروع کیږي د دې کلی والاو ته درخواست دی چې ان شاء الله چهارشنبه په ورځ باندې به زموږ 2 بجې افتتاح ان شاء الله اوله تر اتو اتنیم پورې به ان شاء الله موږ درس او به دعا کوو ان شاء الله راځو به ان شاء الله ټول تقریبا دا 40 دن به څوک چله ولګي څوک سره راځي تبلیغان غونډه کې اراده هوږي ټیټ کړه ټول زموږ اراده او ادم را سره ان شاء الله راځو به خیر سره سلوي خورز ان شاء الله دا درس د قران دی ان شاء الله تاسو زر تیریږي او جو در باندې خدای اسانه تیر کی او ان شاء الله سکل به اعتکاف دلته کو د خیر سره ان شاء الله اوس نه اراده وکړئ اعتکاف وکړو ان شاء الله الحمدلله خدایا مسجد رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم خدای د اعمال مرکز وګرځي الله د دې دنیا ګډ ګډ ته خیر ورسي خدای چې دې مدرسې کې موږ سره په دې وړاندې رومبای مدرسې کې موږ سره ابتدایي اراکین الله موږ سره 50 روپۍ 10 روپۍ الله جمع کولې دا د وی برکت چې جامعه عمره اندازې سره ورسېدله زمون اوایل کې چې څومره اراکینو الله د ټول خدای چې وفات مغفرت او فرمایي کوم ژوند دي الله ژوند کې برکتونه واچي دې مدرسې کې څوک خدمت کوي په اخلاص سره الله سره زمون مزید اخلاص ور نصیب کړي خدای د شریانو شر نه مو ساتي ظالمانو ظلم نه مو ساتي الله د خپل حبيب اتباع نصیب کړي الله کریم خدایا د جامعې د خدمت لپاره موږ زموږ د مدرسې استادان اراکین معاونین الله ټول قبول او منظور کړي او بیا هغه دعا تکراروم چې زموږ د مرګري خاص مشکل دی دعا ورته غواړي رب العالمین خدای ته د غیب مناسبات مهیا کړي الله دا ټول مسلې حل فصل کړي الله زموږ او د دې د حرمینو شریفینو ټول اسباب مهیا کړي زموږ دا او شب قدر ناراضي دا ور یاد ساتي خلق راغوري پیسې ورکړي لالچونه ورکړي قسم په خدای دې په خپل او مینه باندې راضي یو خپل محبت راولي ګاډي خپل نسی خپل تکلیف کوي او دنیا ته خیر رسول رب العالمین دي دغه د دې دا بیان رسول د اشاعت او د دعوت الى الله سریعو ګرځي دیو مونږ ټول د الله خپل رضا را نصیب کړي زمونږ د دې مشرات الله قبرونه د جنت باغچې وګرځي دعا وکړي زمونږ د دې زما خپل ډېر خدمت کې شمشاد دا وي مور وفات شوی دعا ورته غواړي زمونږ د شینوارو کې پرونه یو سپینګیره اجي سه پرونه وي جنازه وا ډېر نیکان خلق دي او دلته ټول راځي ګوره دومره مینه کوي راهوله دعا وکړي زمونږ د تیران نه یو مرګره بیمار راغله د مرګو بیمار دي تیران راغله نوې مزلې کړي نو موږ سيو یا الله زه چې تاسو الله لاسونه پر کوم شرمېږم قسم د ستاسو ذات الله چې ما ته حیا راځي چې په کوم سترګو درنه وغواړم یا الله ما ته حیا راځي قسم دې زه تاسو کته نشم الله تا نه غوښته نشم کولای الله خو یا الله که بیماران راغلي شفای کامله عاجله ور نصیب کا قرضداران راغلي الله قرضونه اخلاص کا د چا کاروبار نه کاروبار د حلال نصیب کا د چا بچنی صالحه بچي ور نصیب کا الله د چا ودونه لري صالحه بیبيانی ور نصیب کا الله زمون د جامعې دا القرض دی خدایا دا ته هیڅ نه دی ولکه او نیم لکه بس قرضي خو یا الله مونږ له قرض دی اته مرګ را نشي او قرضداري لاړ نشو نو یا الله دا قرض خدایا د خپل خزانو نه ادا کا یا الله دې راته خدای اخلاص کا د لنګر څخه پیسې پاتې دي نور دا می درخواست ده کوم ملګری قرباني کول غواړي نو زموږ عمران دکاندار سره معامله ده
هغه سره ملاو شي تقریبا 60,000 فوشا پورې داغه د لنګر پیسې برابرې شي ورسره رابطه وکړي چې څومره وسکیږي ورکړي ان شاء الله قرض برالن شي زموږ هغه چاندې نه لګي او بل درخواست مدا لرو بعضې برګري چاندول راځي نو موږ ته د حکومت د خوا دا اعلان دی چې چانده د حکومت د اډر نه بغیر چاته مو ورکوي دا یقینا پته لګي نه موږ ته راځي زموږ خدای اجتماع وي نو خلک راځي او موږ چاته منع کولی نه شو نو دې نه بعد چې څومره برګري راځي چانده غواړي نو ورونو ولې زموږ د مدرسې د خوا نه به اعلان نه وي هغه وایي چې موږ ته مولوي صاحب ویل زه چاته هم نه ما تاسې نه خپله تقریبا کال کې 2 چاندې غواړم یا 3 چاندې درنه غواړم او الحمدلله هغه تاسې ما سره په اخلاص کوئ نو رب العالمین دې کوم مرګرو موږ له زکاتونه راوړي یې د راوړو اراده ده خدای دواړه جهان یې ښایسته کړي او کوم مرګرو چې دا مدرسه آباده کړې وه خو نن هغوی خدای تاګیر کړي دي چې په هره واجب باندې الله خدای د هغې سابقه او صدقاتو برکت باندې خدای دا دروازې ورته کولاو که الله خدای د خوشحالۍ دروازې ورته کولاو که او ما فقیر سره چې چا احسانات کړي الله که د حج په شکل وي د عمرې په شکل وي د بچو د طعام په شکل وي د کپړو په شکل وي مدرسې سره یې کړي الله نعم البدل ورنصیب کړي د دوی او زموږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله